یارانو جواب راکړی منظوریږي او کنا زما د مشوره ستاسو خوښیږي او کنا زما د مشوره ستاسو خوښیږي او کنا زویم چې د خپل سوچ لږ را بیدار او مستحکم کړو دا اور د بغاوت او د نفرت لمنځه کم کړو په جمال واړ زاړ لاس پورته په قسم کړو په خپل یو څو رزول د خپل ځانونه سم کړو تمیز د خاو بدو کړو کامل خپا ایمان شو دا ګډي وډي پرېږدو فصل دین انسانان شو بیا ګور چې تقدیر زمونږ بدلیږي او کنا زما د مشوره ستاسو خوښیږي او کنا یارانو جواب راکړی منظوریږي او کنا زما د مشوره ستاسو خوښیږي او کنا بلا کلونه تیر شو ګیله منیو د یو بلا تنقید کوو په نورو او غلطي نه منو خپلا لګیا یو په یو بل ورغورځوو کچرا خزلا والله که مو زره کېږي خطره له بد عمله نو راځئ چې له دې بازي نیم عمله نور قلار شو یقین وکړئ په خدای چې په قامونو کې بشمار شو بیا ګورئ چې مات زړونه راټولېږي او کنا زما د مشوره ستاسو خوښېږي او کنا ورانېږي بغر کېږي با زما پکې څه کار دی نقصان دی که تاوان دی که سود زیان دی د سرکار دی تر خپله وسه ټګ دی که غریب دی که مالدار دی په ور کې څوکیدار دی که صاحب د اقتدار دی دا خوشي عادتونه که مونږ لرې کړل له ځانه یو قوم به مخکې نشي یو قدم زما اوستانه بیا ګوره چې دنیا راته پسخېږي او کنا زما د مشوره ستاسو خوښېږي او کنا قسم دې کا زمونږ د عادتونه د عمل وي قانون به هم شمکور وي هر طرف ته به چلول وي هم دغه شان به یو څنګه چې یو دا به محل وي دا اور به په سرونو زمونږ تل تر تل بل وي له دې نه غوره دا ده چې خصم مسلمانان شو ناسره چې پرې تلل غواړي په هغه لار روان شو بیا ګوره چې دا ګرانې اسانېږي او کنا زما د مشوره ستاسو خوښېږي او کنا یارانو جواب راکړی منظوریږي او کنا زما د مشوره ستاسو خوښېږي او کنا زما د مشوره ستاسو خوښېږي او کنا